حالانکه ما نه چاته کنزل کړي دي نه مې داسې څه غلطه خبره کړې ده نه مې د پښتون خلاف خبره کړې ده ما ټول عمر د پښتنو دپاره کار کړی دی زه ډرامه کوم زه د پښتون دپاره ډرامه کوم زه که شاعري کوم زه د پښتنو دپاره کومه زه خوشحال خلا ژوندی یم یارانو مغولان به څنګه خپې پاک وړي زما خو شعرونو کې ځای په ځای د خوشحال بابا ذکر دی زه خو په خوشحال بابا باندې فخر کومه خو زموږ نیکه دی زموږ د پښتنو بابا دی. سلامونه ملګرو زه یم وقار جاني د قرار ټي وي سره په پروګرام فن او ژوند کې او پروګرام کې را سره یو وارې بیا مخلص صاحب ناسته را جوړه کړه په دغه غرض په دغه مقصد باندې 2-3 ورځې مخکې موږ یو ویډیو وکړله چونکې د هغې مرکې دا مقصد نو کم تاثر چې د خلکو واغسته مطلب هغه ویډیو کې نور هم سل خبرې وي خو زموږ چې کم کتونکي دي کم خلک د سوشل میډیا غلط استعمال کوي هغوی په هغې ویډیو باندې ډېر غلط تمنیل او مطلب ډېر غلط ټایټل په هغې باندې ورکړه چې په هغې ویډیو باندې ډېر غلط اثر راغی. مخلص صاحب پروګرام کې ترکلې ویم ستړی مشي او بیا په لنډو ټکو کې په داما چې کمی خبرې وکړلې دغه ویډیو مطابق په دغه باندې لږ رڼا واچوئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره زیاته مننه وقار جانه چې ته یو ځلې بیا رالي او دا خبره د زړه کې واچوله محسوس دې کړه چېرې دا خلک پښتنو چې کوم دی څه کمنټس کړي دي یا دغه ویډیو کتلې ده یا په غلط اړخ کتلې ده ویډیو خو لکه مطلب تا کړې وه خو زه حیران په دې ما چې دا ولې نورو خلکو اپلوډ کړه خپلو چینلو ته او په هغې د پاسه غلطې خبرې ولیکلې حالانکه ما نه چاته کنزل کړي دي نه مې داسې څه غلطه خبره کړې ده نه مې د پښتون خلاف خبره کړې ده ما ټول عمر د پښتنو دپاره کار کړی دی زه ډرامه کوم زه د پښتون دپاره ډرامه کوم زه که شاعري کوم زه د پښتنو دپاره کومه زه خوشحال خلا ژوندی یم یارانو مغولان به څنګه خپې پاک وړي زما خو شعرونو کې ځای په ځای د خوشحال بابا ذکر دی زه خو په خوشحال بابا باندې فخر کومه خو زموږ نیکه دی زموږ د پښتنو بابا دی ما دا نه دی ویلي ما دا خبره کړې ده چې ګوره خوشحال بابا په هغه زمانه کې د پښتنو نه ګیله کړې ده چې اتفاق په پښتنو کې پیدا نه شو ګنې ما به د مغول ګریوان پاره کړ خوشحال بابا هغه وکړو چې چېرې ما سره پښتانه ولاړو نو ما به د مغول به مې په دې منځ باندې شلولی وي او دغه شعر مقصد هم دا چې پښتنو کې اتفاق چې اتفاق ما دا خبره کړې ده چې په پښتون کې ولې اتفاق نشته د خوشحال بابا نه راواخله تر د باچا خان بابا پورې نه پښتون په یو پلیټفارم باندې راجمع شو نه پښتون خپل یو اواز ځان له راجمع کو چې بای دا زموږ اواز دی او راځه دا یو لیډر دی په ده پسې به ټول روان یو نه پښتون د خپل حق تپوس وکړو نه پښتون چې کوم د خپل بچی ایجوکیټ کو ما چې دا 2% پښتانه یاد کړي چې دا ښه دي د هغې وجه دا ده چې دا تعلیم یافته دي هغه پښتانه قسم دی چې مزې کوي څوک په اسلام آباد کې دي څوک په فرانس کې دي څوک په اټلي کې دي هغوی هم ښه دي ژوند یې سودر دی د هغې بچي هم ښه دي تاسو زما جی 500 انټرویو نه دي زما هر انټرویو هر مرکه راواخلئ زما په رب قسم چې ما په هر انټرویو کې د پښتون د بچي د تعلیم خبره کړې ده چې بای خپل بچی ګوره تعلیم یافته کوي خپل بچي له ښه تعلیم ورکوي ښه مدرسه کې داخل کوي ښه پوهنتون ته بوځئ هغه کمی چې کم په پلار کې دی چې په بچي کې پاتې نشي او د هغې وجه چې زما پښتون قوم ډېر وروستو پاتې دی په تعلیم باندې وروستو پاتې دی ځکه خو په ده کې دغه شي نه پراته چې دی به جنګ هم کوي دی به نفرت هم کوي دی به چې کوم دی نو دی به هر څه کوي وجه څه ده د 98% پښتانه چې ما یاد کړي دا وجه دا ده چې ناپوهه دي او د تعلیم کمی دی نو زه دا خبره کومه چې ما په دغه انټرویو کې فلم یاد کړی ما په دغه انټرویو کې واینز والا یاد کړي ما په دغه انټرویو کې خپل ځان یاد کړی ما په دغه انټرویو کې شاعري یاد کړې د تھرډ کلاس شاعري ما د خو ما رحمت شاه ساحل نه یاد کړی ما ګران بابا نه یاد کړی ما شمس القمر اندیش بابا نه یاد کړی ما چې کوم دی نو احمدین طالب نه یاد کړی ما خو چې کوم دی ما د هغه شاعرانو خبره کړې ده چې بای دا ګوره ما که بخزاده دانش یاد کړی نو ما اوسه فرمان کسکر هم یاد کړی ما د بخزاده دانش ذاتی سایډ بالکل نه ټچ کړی بخزاده دانش زما یار دی زما ملګری دی پروفیسر دی ما دغه پیشه نه دی یاده کړی ما دغه پیشه نه دی یاده کړی هغه چې کومه پیشه باندې کار کوي استاد دی موږ ورته احترام لرو ډېر زیات احترام ورته لرو زما د 20 کالو یار دی ما دا خبره په هغه انټرویو کې هم کړې وه ما دغه شاعري یاده کړې ده او خامخا څه پیغمبر نه دی
د انسان دی دغه نه بغلطیان هم کیږي د مخلص نه بم کیږي د بل نه بم کیږي من کمزور یو بالکل انسان خطا کار او یو سړی دی زه دغه د شاعرۍ سره اتفاق نه کوم بس اړه کوم نه په دې کې د چا څه کار زما د بغزاده دانش خوښ دی خو قسم پر رب کې شاعري مې خوښي بالکل ټیک ده زما شاعري اړه خوښه نه ده دې کې د چا څه دي مطلب زما یو شاعر دی زما نه دی خو شاعري زما خوښه ده نو دا خو ګوره دا دار سړي ذاتی پرسنل یو دا زما ذاتی رای وه او ذاتی رای مې ده هم دې پښتنو ته زه وایم چې روکیا تاسو چېرته په دې خبره سوچ کړی ما دا خبره کړې ده چې پښتون ټول عمر د اردو په ډرامو کې په پنجاب کې یا ډرایور دی او یا یو له ټوپک ورکړی د بنګلې مخې ته ناست دی چوکیدار دی نو دا پښتون زما دومره مړه بدنام شو په نړۍ کې د دومره بدنام شي چې د ټول عمر د ټوپک ګرځي او د ټول عمر خلک ډرایوري ورکوي چې خان صاحب ادھر آو خان صاحب دروازه کولو او زیات تر دغه کریکټر ټول ارادي کې نه دي نو کم پښتون را پاسېدلی دی او د پنجاب نه راته پوښتنه کړې چې ته زما پښتون ولې روکې ډرایور ښې ته زما پښتون ولې چې کوم دی نو چوکیدار ښې ته زما پښتون له ولې ټوپک لاس کې ورکې زما پښتون ته چېرته هیرو ښودو زما پښتون ته چېرته په خپله ډرامه کې هیرو کو چرېم نه نشته په ریکارډ باندې وګورئ زه د دې خبرې زما د پېښور ټلویزیون د پښتو ټایم چې کوم دی 4 بجې به د ډرامې ټیم 4 بجې ټایم زمانه وغز د جمعې په ورځ 1 بجې له پښتو ډرامې ټایم راغی نو په 1 بجې په پښتانه مونږ کې مسلمانانو مونږ کې کنه زما د پښتو ډرامه به ګوري ما سره خو مړه په هر قدم باندې ظلم روان دی پښتون سره خو پښتون خو پر قدم شرمېږي پښتون سره خو زیاتې روان دی زه د دې زیاتې خبره کوم چې را پاسئ د دې خبرې مخنیوي وکړي چې ولې ما سره دا شی کېږي پښتون څه ولې کېږي قدرمنو دغه د ما پکې خبرې ځکه منځ کې ونه کړې چې ما وې د دوی چې کم جذبات دي دوی چې خپله خبره کمی په ښه طریقه سره سرته ورسوي دغه خبرې چې په د وړاندې مرکه کې مې مخلص صاحب کړی هغه د ذاتي نظریه یا یو ذاتي سوچ نه که چېرته دوی ذاتي نظریه هغه وه او پخه نظریه هغه وه د پښتون دشمنو ده به اوس هم دا خبره کوله هغه اوس هم په هغې خبرو باندې رڼا واچوله چې زه ما هغه خبرې کړي دي خو د هغې په مقصد باندې ځان پوهه کې خبرې دوی په یو انګل باندې کړي خو چونکې د څه ملګرو د غلطو د وجې نه د هغوی د ویډیو ټایټل د وجې نه هغوی چې په کمې خبرې کړې وې هغه غلط شیر شوي مخکې هغې ډېر زیات په پښتنو باندې ډېر غلط اثر کړی او د پوره